سلورم نمبر نبی علیہ السلام خاتم النبیین نبی علیہ السلام اخیری نبی ما وی ہاں نبی علیہ السلام د ختم نبوت خبر رااله ما وی ہاں صحابه په دور کې مسلمه کذاب را پورته شو صحابه دغه سره جنگ وکړو مسلمه کذاب دغه دنیا نه هغه مردار یې نه ختم کړه دنیا نه هغه ناپاک وجود نه هغه پاک ازمکه پاک کړه ما وی ہاں چې په دغه صدای کې د مرزا غلام احمد قادیانی ملعون په شکل کې یو بل کس را پورته شو هغه د نبی علیہ السلام په ختم نبوت باندې حمله هغه د نبی علیہ السلام په عزت باندې حمله وکړه ما وی ها د حفاظت دغه فریضه علماء دیوبند سر انجام کا علماء دیوبند په هر میدان کې حاضرو ما وی ها ز تفصیل تنظیم ز تاسو صرف دومره وایم ما وی ها ته وګوره چې کله د بهاولپور په عدالت باندې د نبی علیہ السلام د عزت جنگو د قادیانی وکیل سره بحثو د پوره مسلمانانو د طرف نه نمائندګي د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث امام سید انور شاه کشمیری نور الله مرقده وکیل الته بحث کوي یو هغه قادیانی وکیل د قادیانی ملعون د پاره د علیه السلام لفظ او الفاظ استعمال کړه مولا کشمیری صاحب رحم الله ورته ها دغه ملعون ته زما د مخ علیه السلام الفاظ موایا د لاس نه ولو قادیانی وکیل ته وای کته غواړي زتا ته وسدر خیمه چې قادیانی په جهنم کې سوځي هغه مردار جهنم کې پروت دی روستره امام کشمیری رحم الله نه څوک تبوس کوي ورته دا دومره لوی داوم څنګه وکړه کاوی درنه تبوس کړي چې ما تر وخایا چې قادیانی په جهنم کې سوځي ستاسو ورته جواب ورکول مولانا کشمیری صاحب رحم الله دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند د روحاني بچي غوړ ته جواب ورکړي وای ها زه په هغه وخت کې بهاولپور په عدالت کې چولاړم زه مولانا انور زمولوی انور شاه کشمیری نو ما زه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکیل ما نبی علیہ السلام د وکالت په حیثیت سره ما قادیانی ملعون ته جواب ورکړو مارس کو محترمو ما وی حق د ختم نبوت خبر رااله کله د قربانو خبر رااله لزر نوجوانان زمون علماء دیوبند لاهور په ځمکه پیښ کړه ما وی کړه قادیانی سره د باس خبر رااله مولا غلام غوث هزار وی نور الله مرقدو دغه بچي په بستر مرګ باندې پروت دی هزاروی سب روان دي قادیانیانو سره د بحث د پاره د قادیانی خلاف روان دي وی ورته आवाज ورکي ورته وی کته لاړی خطر د زین العابدین په وفات شي مولا هزاروی سب رحم الله ورته جواب ورکي د نبی علیہ السلام د ختم نبوت د پاره که زما زرګون لکونه زین العابدین ونته بچي قربان شي اس خبره نشته چې نبی علیہ السلام یو امتی هغه گمراه شیدار تباہی بربادی خبره مولانا هزاروی سب لاړو هغه په اړه کې رګاړي انتظار کوي ورته اطلاع ملاو شو و زین العابدین وفات شو مولانا هزاروی سب رحم الله ورته جواب ورکړي ورته ها د بچی پر کې جنازه کول هغه پرځي کې فائدہ د نبی علیہ السلام د عزت جنگ کول پرځي اند مولانا هزاروی رحم الله هغه التر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عزت د لپاره بهر ته وته بهر جواب ورته ملاویږي بچي وفات شو هغه باندې تختې بند شي خاوري ور باندې واړه ولا شي ماوی د نبی علیہ السلام د عزت خبره وا ماوی ها اخیرنۍ مرحله وی تحریک ختم نبوت نه پاکستان د عین د کافر اقلیت منزورولو لپاره ماوی ها زبا مختصر الفاظو کې درته ویم پروړو باندې کې احتجاج کړو اخیرنو مرحلو کې دارالعلوم دیوبند بچي مولانا سید یوسف بن نور نور الله مرقدو د تحریک قیادت کو او سر بسجدي په دې ورځ فیصله شوې ده اسمبلی کې دنه بحث شروع ده په دې ورځ فیصله کړی دا وي تمام مسلمانان ورپسې بل ننبا یا پاکستان د اسمبلی نه قادیانی ملعون کافر اقلیت منزوريږي یا بر دې نه زموږ لاسونه اوچتي درې هیڅ صورت نشته چې موږ د دې نه لاړو اسلام آباد په خدمت باندې اسلام آباد په خاور باندې په لکونه دغه علما طلباء موجود دي دغه مسلمانان الله ته سر بچي دي اسمبلی کې دنه مفکر اسلام مفتی محمود صاحب نور الله مرقدو مولانا غلام غوث هزاروی رحم الله دنه د قادیانی سره بحث کوي مولانا مفتی محمود رحم الله فرمای بحث شروع دلایل شروع یو مرحله رااله یو وقفه شو د وقفې نرسته هغه د وقفې نرسته خطر وا چې اجلاس ملتوي کېږي به معطل کېږي به سورج بس به دوباره اجلاس هغه منعقد کېږي دوباره اجلاس را وخته کې اجلاس بلګي مولانا مفتی محمود رحم الله فرمای وستلای شوم ټول ورځ بحث وشو ټول ورځ خبره وشو بل کله چې وقفه وشو په دغه حالت کې را باندې خوب تاریخ شو ول نبی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی په خوب کې رااله ما ته وای مفتی محمود پاشېګا قادیانی ملعون زمانه سر نه لوپټ کو ځکړی را زما په عزت او ناموس باندې حمله کړی را مفتی محمود د اجلاس د ملتوي کېدو خطر ده اسنه چې سبب بل ورسته ته پاتې نشي و پات شوی زر پاسېګا زمالو پټر واخلا زما په سر باندې کا اسنه اجلاس معطل نکړ شي مفتی محمود رحم الله فرمای چې کله بیدار شوم رايخ شوم ول یری کیفیت او حالات را باندې ول ها دوباره چې کله اجلاس شروع شو
ویل ما د قادیانی کتاب را واغستو ما بټو مخاطب کو ما ورته بټو صاحب ما ورته قادیانی نبی منی ویل ما ته چې نه نبی نه منم ویل ما د اسمبلی ارکان متوجه کړه ما ورته قادیانی ملول نبی منی ویل ما ته چې نه نبی نه مرو ویل ما ورته چې قادیانی تاسو ته کنزل کړی تاسو ته هغه وای څوک چې مان نبی نه منی دا د زناکارو خزو اولاد دي دا د کنجرو خزو اولاد دي ویل تاسو ته کنزل کړی مفتی صاحب رحم الله فرمای ټول می پسې برنګ خطکړه ټول می پسې را پار کړه ویل ها بحث مون هغه زیته ورسو هغه جنگ مو وګټو ما ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی د عزت هغه جنگ وکړو ما قادیانی ملون موږ د پاکستان د اسمبلی نه کافر اقلیت منظور کو مفتی محمود رحم الله واپس راځي مولا یوسف بن نور رحم الله سر بسجدره مولا بن نور صاحب رحم الله ته وای مبارک دې سر اوچت کا نبی علیہ السلام د عزت جنگ موږ دیوبندیانو وګټو الحمدلله قادیانانو وبلو ما وی هم محترم